سلامونه مې ومنئ خوږو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند وای. ملګرو څنګه کولی شو چې په کینمنسټر کې تمنیل جوړ کړو؟ ځینې ملګري د دې ستونزې سره ډېر وخت مخ کېږي چې ځینې اپلیکیشنونه دي په هغه کې تمنیل جوړ کړي خو سایز یې برابر نه وي. تر ټولو غوره اپلیکیشن چې ده د تمنیل جوړولو لپاره کینمنسټر ده. په کینمنسټر کې ډېر په اسانۍ سره تمنیل جوړولی شو او د وای ټي سټوډیو له لارې په ډېر اسانۍ سره کولی شو چې ویډیو ته اپلوډ کړو، یعنې د ویډیو په سر یې راولو. دوستانو کینمنسټر به راخلاص کړئ. کله چې مو کینمنسټر راخلاص کړو نو دغه مخامخ کومه صفحه چې درته معلومیږي، دغه صفحه د تمنیل لپاره تر ټولو غوره یعنې جوړه شوې صفحه ده. کله چې مو په دا کې تمنیل جوړ کړو نو دې ته ضرورت نه لري چې سایز یې موږ معلوم کړو. په دې طریقه تاسو هم کولی شئ چې هر رنګه لیکنه وغواړئ، کولی شئ او دلته یې رنګ ته تغییر ورکولی شئ. هر رقم رنګ او دلته یې فونټ یعنې سایز فونټونه کولی شئ چې فونټ یې بدل کړئ. هر څه چې غواړئ دلته لیکلی شئ. نو کله چې مو دغه صفحه مکمله کړه نو لومړی کوم عکس دغه ایمیج یعنې چې تاسو کوم یو بیکګراونډ اخیستی و هغه به کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړو دلته په دغه ځای به کلیک وکړئ. نو کیپچر اینډ سیو فرام آټو پلی هیډ په دې مو کله چې کلیک وکړو نو عکس به ګالرۍ ته تللی وي. دغه ده کوم عکس چې مو جوړ کړی و دغه ګالرۍ ته سیو شو. نو دغه عکس تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې د وای سی ټي له لارې ویډیو ته اپلوډ کړئ. نو ما دغه ویډیو اپلوډ کړې ده، زه غواړم په دې ته تمنیل ولګوم. دغه خلاص کړئ او دلته په دې قلم به کلیک وکړئ. نو تاسو هم په دې طریقې سره کولی شئ چې خپل تمنیل په کینمنسټر کې جوړ کړئ او د وای ټي سټوډیو له لارې یې ویډیو ته اپلوډ کړئ. ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ. په ما هم